قدرمنو لیدونکو موږ د همدې نندارتون په یوه څنډه کې د کوچیانو د محصولاتو لاسي صنایعو نندارتون ته راغلو. نو دلته ډېر جالب صنایع تر سترګو کېږي، یعنې کیدای شي تاسې کلونه شاته بوځئ او ډېر امکان لري چې اوس هم زموږ د هېواد کوچیان همدا لاسي صنایع جوړ کړي، تولید یې کړي او استفاده ورڅخه وکړي، خو ډېرو کمو خلکو به همدا لیدلي. نو موږ به په دې تړاو باندې راجي صاحب سره خبرې وکړو. حاجي صاحب هر صنعت چې د کوچیاني صنعت هغه به موږ تاسو ته را معرفي کړي. حاجي صاحب ستړي مه شئ. خیر اوسې. مننه حاجي صاحب محترم، ښه خو یې انشاءالله خیریت ته کراري ده. ډېره مننه حاجي صاحب. لومړی دغه شی ده، دا که زموږ لیدونکو ته به معرفي کړي. زر هوا یې نه په دې کې مستې اچوي، مخکې همدا و، مخکې بیا تروې جوړوي. ښه یعنې داسې د سر یې ورخلاصوي له هغو سره د مستو ډکوي. مستو ډکوي، بیا پاس هغه همداسې خوري تر څو چې تروي. خوروي لکه مثال لکه ځګ غوندې ده که نه؟ لکه موږ تاسې ځګ مو کړو. ډېره مننه. اوس هم دا دود ده په کوچیانو کې که یا؟ والا امکان لري، خو مقصد اوس دا ځګونه دي او دا دي. دا دغه ځګونه دي اوس به نو دا دونه ډېر نه استفاده کوي که نه؟ او دا خو له پوسته جوړېږي. د چي له پوسته جوړ شوی ده؟ دا د وزې و، د د وزې له پوسته یې جوړ کړی ده. ډېر ښه حاجي صاحب. او بل دا خو ځګ ده که نه؟ ځګ د مخکې هم استفاده کېدو او اوس هم ډېر خلک استفاده ځینې کوي. او دا نوی دا ده چې په دې باندې مستې اچوي او تروي. نو یعنې اوس کوچیان له دې استفاده کوي. یعنې مخکې یو ځل له دې ځګه استفاده کېدل، لکه دغه تاسې وینئ له پوستکي جوړ شوی ده، بیا وروسته له دا خټین ځګ څخه استفاده کېدل، او اوس هم همدا د اوسپنې ځګ داسې استفاده کېږي او کوچیان تروي پکې جوړوي. داسې به حاجي صاحب که نه؟ ډېره مننه. قردان حاجي صاحب. نو بل دغه بوجۍ کې بیا څه شی دی حاجي صاحب؟ بوجۍ کې پشم ده او د وزې او د پسه او دا شیان. له دې نه لیمڅی جوړوي، مثلا ګلام جوړوي. یعنې درنو لیدونکو بوجۍ معلومېږي تاسو ته. نو هلته بیا وړۍ دي پکې چې له هغو څخه نالۍ، بړستن، بالښت او دغه شیان جوړېږي. نو حاجي صاحب محترم راځو دې خواته راځو او دغه هم ډېره نادره او جالبه ډوډۍ یې پخ کړې ده که نه؟ دا ډوډۍ ده چې د تیږو په سر باندې پخېږي. تیږو په سر باندې. نو دا خو ډېر وخت کېږي چې پخ شوي ده که نه؟ یو 4 ورځې. 4 ورځې به کېږي. دا بیا تاسو ته چا راوړې ده؟ تاسې خپله پخ کړې ده؟ دا زموږ همکار ده، هغه په خپل کور کې پخ کړې. هغه کوچیم ده، په خپل کور کې یې پخ کړې ده. دې ته بیا نو بیا دغسې ډبرې جوړې کړي که نه؟ داسې ډبرې جوړې کړي او سرې کوي په اور باندې، له هغو وروسته به د غوړ باندې چې پخېږي به که نه؟ ډېره مننه. او دا بیا څه شی دی؟ دا قرود ده. دا قرود خو رنګ هم بیخي داسې بل رقم ده، 200 کلو به یې که څنګه؟ دا څو رقمه قرود ده، خو مثلا محصول د کوچیان دي. هغه نمایش دپاره موږ ایښی دی چې دا د کوچیانو محصولات ده. قرود خو ټول یو ډول دي که نه حاجي صاحب؟ خوند یې یو ډول دی. دغه دلته ګرد قرود هم شته او داسې په دې شکل هم شته، یعنې شکل یې تغیر سره کوي. شکل یې تغیر. بالکل. او دغه دا جوار ده. نو د جوار ډوډۍ ده. دا هم کوچیان هم پخوي. کوچیان هم. جوار ډوډۍ خو عام خلک هم پخوي. عام خلک هم پخوي او کوچیان هم پخوي. بالکل. حاجي صاحب محترم نور راځو دلته خیمې ته به یې ننوځو. کېږدی چې دا د کوچیانو ځوان ده، هر چې ته اوسېږي بس همداسې کېږدی جوړوي او خپل شپه ورځ سبا کوي. یعنې دا کومه کېږدۍ چې لیدونکو تاسې وینئ، کوچیان موږ تاسې ټولو لیدلي دي چې همدا ډول خیمې جوړوي او په دې خیمو کې ژوند کوي. نو د خیمې دننه هم ځینې توکي تاسې وینئ، صنعتي توکي دي، د خپله کوچیانو په لاس باندې جوړ شوي دي. نو دې خواته راځه کمرمین صاحب، دې خواته راځه ته. دا ټول د کوچیانو محصولات ده. دا مستې دي، دا مستې دي، دا مستې دي که نه؟ دا کوچ ده او دا پنیر ده. تروي ختم شوی ده چې اوس یو ګیلاس تروي به ورکړو. ډېره مننه حاجي صاحب محترم. یعنې دلته په دغه غټ ځای کې بیا تروي جوړوي، دلې یې پکې اچوي. مننه. زنده یې اوسه حاجي صاحب محترم. ماشاءالله نن خو یو ټایپ هم ښکارېږي که نه؟
او یو دغه یو پاک هم ده یو ټکی ټوپک هم یې ښی ده یو مرمۍ بیا خو یو ټک مې ورباندې کوو که نه بالکل بالکل ډېره مننه حاجي صاحب محترم کور ودان ژوندي اوس ما اوسې سره چای وڅښئ مننه حاجي صاحب والا کور تکلیف ودان نشته پاک اوسې داسې موږ ته وخت راکړو ډېره مننه کور دې ونه ما سره چای خو تکلیف ډېره مننه نشته حاجي صاحب کور ودان ژوندي اوسې مهرباني